الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سیرت من بیانو بتوفیق اللہ. پاغی کی اخرنی خبر غدا آغا واقعی ببارک روانوا چغیت واقعا دا بئر معون ویلکی دا غمنا اغدکا حادثة او واقعا چاغا پا مسلمانانو باندی راغلی و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواتا عامر بن مالک راغلیو بیاغا مشوره ورکړه پیغمبر لچی تا صحابه کرام د نجد طرف ته ولېږه هلته به هغوی دعوت کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او یا کسان ولېږل او بیا عامر بن الطفیل د هغوی سره دوکه وکړه او غدر یې وکړو او دغه کسان یې شهیدان کړو. په هغو کې دوه کسه پاتې شوي، یو کعب بن زید ابن النجار او دویم عمرو بن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ. بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته چې کله دا خبر را ورسېدو نو د هغې سره ورته یو خبره عمر دا وکړه چې ما دوه کسان وجلي دي چې هغوی د بنو کلاب خاندان سره تعلق ساتو او د سوچ دا و چې دې کې ما د ملګرو بدل واغستو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا کار دی ناروا کړی دی او اوس به زه د دې دوو کسانو دیت ورکوم. دغه واقعي تفصیل او د هغې نه چې کومې فایدې راوتې وي هغه موږ ټولې بیانې کړې وې. بیا د هغې نه بعد یو غزا را پېښه شوه او یو جنګ چې هغې ته غزوت بن نظیر ویله کېږي او دا خبر ما تاسو ته مخکې بیانه کړې وه چې په مدینه کې د یهودو څو خاندانونو درې، یو بنو قینقاع، دویم بنو نظیر او دریم بنو قریظه. یو خاندان د یهودو اخو شړلی شوی د مدینې نه، یاد دی تاسو ته کم؟ بنو قینقاع هغه شړلی شوي او د هغوی د شړلو وجه هغه غدر او خیانت و چې کله د مسلمانې ښځې هغوی بېعزتي کړې وه د هغې د لاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی وشړل د مدینې نه او هغوی لاړو د شام طرف ته. د تاریخ دی د یهودو همیشه غدر او خیانت. حالانکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته راغی نو هلته موږ تفصیل بیان کړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره عهد وکړو، معاهده وشوه، لوز وشو چې یو بل ته به نقصان دا به نه رسو او که چېرته د مؤمنانو د چا سره جنګ راځي نو یهود به ورسره پکې مرسته کوي او دغه شان که په مسلمانانو باندې څه حادثه راځي، واقعه راځي، لکه د دیت ته مسله شوه نو په دې کې به ورسره یهود څه ابو سره شریکی او داسې نور شرطونه د دې معاهدې چې هغه ما تفصیلا په خپل ځای کې بیان کړي. همیشه دوی غدر او خیانت کړی. دا د یهودو یو داسې صفت دی چې دا د دوی نه جدا کېږي. دا نه چې صرف په هغه وخت کې یهودو دا کار کړی، د اوسه پورې او اوس چې کوم یهود دي او د قیامته پورې چې څومره یهود به راځي دا د هغوی یو داسې صفت دی چې په هغوی پورې تړلی شوی دی. غدر او خیانت، دوکه، دروغ، هیلې جوړول دا ټول د یهودو هغه صفات دي چې په دې باندې یهود مشهور دي. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې هم دا خبره ذکر کړې ده. د دوی هغه بد صفات الله بیان کړي په سورة النساء کې. نو یو خبره پکې الله دا ذکر کړې ده فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله. فبما نقضهم ميثاقهم، الله په وجه دي چې دوی لوزونه مات کړي. کم لوزونه چې الله سره کړي وغه مات کړي دي نو د پیغمبر سره چې کم لوزونه کې داغه به دوی څه خیال وساتي او کم لوزونه چې د موسی علیہ السلام سره کړو
باغي کې ډیر مات کړیو نو دوی زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لوز هغه به دوی سب پوره کې او سب هغه دوی وساتي. يهود دسی جنگ به نه کو د مؤمنانو سره چې مخامخ بوله راتلو او دا وسم د يهودو صفت. يهود ګره مخامخ جنگ نه کوي او دا غیبت زه وجه ذکر کوم ان شاء الله چې کله د واقعې د غزا د بنو نذیر د غزا د بیان کوم. دا سخت بوزدل قوم دي او د مسلمانانو نه خصم یریږي ډیر زیات د مسلمانانو نه یریږي نو دوی ښکارا جنگ نه کوي د مسلمانانو سره او نه کولای شي. دوی جنگ د سوچ او د فکر کوي او دا وسوم د دوی طریقه روانه او په وخت کې د دوی د طریقه او ډیر په دې کې دوی ډیر تکړه دي. اوس وګوره الغزو الفکری یو هغه جنگ دی چې هغه د فکر او د سوچ سره تعلق ساتي. هغه کې د يهود د ډیر حد پورې کامیاب شوي. تاسو ته دا وایم چې دی يهودو دا ختم جوړ کړی دا او د پلان جوړ کړی دی چې سل کاله بعد به د مسلمانانو سره سکو. سل کاله بعد مسلمانانو سره وسکو مسلمانان به څنګه خرابو او زمونږ پلان دا دی چې سحر ناشته به څنګه کو به د ماسپخین ډوډۍ به څنګه خورو او بیا به د شپې ډوډۍ څنګه خورو او کچرته یو مسلمان له الله ترقی ورکړي نه چې هغه به څنګه راولېګو دغه خپل به څنګه راکاګو او یو بل ته به نقصان څنګه رسو او زیات نه زیات کډیر مخکې لاړ شو نو تجارت به څنګه جوړو. دا زموږ خطر روانه سوچ او فکر ټول دی او دا غوي سوچ او فکر دی چې مسلمانان به څنګه ختمو مسلمانانو ته به نقصان څنګه رسو مسلمانانو ته به په مسلمانانو کې دنه دي خلک وي پیدا کول غواړي چې دوی د اسلام خراب کړي. نو زمونږ ځوانانی په نشو تماشو کې اخته کړو زمونږ ځوانانی د زنا او د فحاشۍ په کارونو کې اخته کړو نو د ځوانانو نه خو موږ بالکل خلاص کړو الا من رحمه ربي. غډیر لږ ځوانان دي چې دا غوینه موږ د تمه ساتلې شو چې دوی د امت لپاره سکارو کی. نور چې کوم ځوانان دي غریبان د خپل کور د لپاره کار نشي کولای د امت لپاره به سکارو کی. چې کم سړی په نشو کې ونخلي او کم سړی په شهوت د زنا کې ونخلي او د تصویرانو کې ونخلي او په ویډیوګانو او فلمونو کې بالکل د دنه تمقتی کا چې د امت څخه خدمت نشي کولای الا دا کدي لارې تر واپس او ځوانان دي چې کو به موږ ته په دې دین کې دنه د اسلام په نوم دي فرقې پیدا کړې چې موږ د دین نه خلاص کړو. اوس په ومنو خلک دوک کیږي ځکه چې خلکو ته مسلمانان وي یو فرقه به پیدا کی هغه به د مسلمانانو تکفیر شروع کی پلانې کافر پلانې مرتد پلانې کافر پلانې مرتد هغه ملک ول مسلمانان د ټول کافران دي د بچیان ټول کافران خاصو کو د دوی خلاف jihad پکار دي. مسلمانان په یو بل کې ونخلي نو دوی مسلمانان نشي ختمولای خو مسلمان ختمولای شي. دوی کې د مزور نشي چې مسلمان مخامخ ختم کی. کله فرقه به پیدا کی د تصوف په نوم باندې. التصوف سمانه ده التصوف معنی ده او زکه درته فائدې ذکر کوم. خبا قاعده د يهود او نصارا صفت کوي وي په مسلمانانو کې فرقه د تصوف د حق پرس مسلمانان دي او د ډیر خو مسلمانان دي. وجه ده چې تصوف نوم د رهبانيت یو ګډ ځان لنیوه او بغي کې الله کول. په اسلام کې وی jihad نشتی په اسلام کې د عبادت نشتی په اسلام کې د نشتی په اسلام کې د نشتی پرده چې دغه د زړه په کار ده او بس دا خبرې کوو ګرځ نو د دین هغه ته نقصان ملوي هیڅ نقصان ته نشتی. دا وی دغه وخت دا وی دغه مسلمانانو وخت د فرقې په من کې پیدا کړ. نو يهود دې خلک نه دي چې مخامخ جنگو کی بلکې يهود سوچ او فکر باندې جنگ کوي. نو غوی د مؤمنانو سره حسد ډیر پزړه کې پروتو خصوصا کله چې ولیدو چې يهود بنو قینقاع مسلمانانو وشړل او به مته څه خبره ذکر کړه چې د احد د غزا بعد د مسلمانانو غ دبدبه لګسه شو هغه کم شو نو دشمنان به زړور شو. نو دوی سوچ کو چیرې منګم خپل غزړه به یخکو او دغه موقع ده
احد دلاسه په مؤمنانو سخت رااله هغه ته نقصان ورسېدو بیا ویا قاریان شهیدان شو بغیر مخکې له صحابه کرام شهیدان شو يهود بنو قينقاع شړل شي او هغه حسد د دوی په ځل کې پروتو بیا د کعب ابن الاشرف يهودي مردارول هغه خبر د دوی په ځل کې پرتو د ټولي خبرې دوی راجمع کړې وي خود وحد د غزا نه بعد په دوی کې جرأت پیدا شو او د منافقانو سره رابطې مضبوطې کړې د مکې د مشرکانو سره رابطې مضبوطې کړې چې څه چلو کو د مسلمانانو سره نو دا واقعا را پیښه شو چې هغه ته ویل کېږي غزوه بنو نضیر هغه غزا چې د يهودو سره پای کې مؤمنان مخامخ شيو او هغه يهود د بنو نضیر خاندان قرآن کې پوره سورت الله نازل کړی دی د دې واقعې په باره کې چې هغه ته کوم سورت ویل کېږي سورت الحشر بلکې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نقل لي وي عبد الله بن عباس په دا خبره کوله وي دا سوره بني النضير دا وي ځکه چې دغه ټوله تذکره د چا شوی دا هغه دغه يهود سره چې کوم غزا راغلی دا دغه تذکره پکې شوی الله سبحانه وتعالى په دې سورت کې د يهود غشړل ذکر کړی دي منافقان پکې الله شرمولي دغشن د هغه مالونو حکم ذکر کړی د کمال چې مؤمنانو د يهودو ناغستو او دغشن په دې سورت کې الله سبحانه وتعالى مؤمنانو ته به وصیت او نصیحت کړی چې تقوا لر مضبوط راونی سي او اخر کې د سورت ختم کړی دی په خپل حمدونو سره چې د الله د پر د نمونه دی او د صفات دي ځکه چې مؤمنانو له پکار ده چې تاسو يهود وشړل نو د خپل عقیده مضبوط راونی سي او هغه عقیده د څه ده عقیده د توحید دا غزا را پیښه شوې ده د وحود د غزا نه بعد ربيع الاول میاشوا او سلورم کال د هجری او د ربيع الاول میاشوا بعض علما دا خبره ذکر کوي خدا کمزوري خبره ده وې دا غزا چې د بدر د جنگ نه بعد را پیښه شوې ده خدا خبره کمزوري ده او امام ابن القیم رحمه الله په خپل کتاب زاد المعاد کې دلایل پرانا کې په دا خبره باندې رد کړی دی او دا ثابت کړی دی چې دا غزا د وحود د غزا نه بعد را پیښه شوې ده سلورم کالو د هجرت او میاش کومه ربيع الاول میاشوا وجه او سبب سو اغداو هغه دوه کسان وجلې شي او هغه وجلو عمرو ابن اميه الضمري رضي الله عنه کله چې هغه قرقره لقيته ورسېد اولته دونی په سوري کې د وکړه او دوه کسان رالو د بنو کلاب خاندان د غدوانه مړ کړو پسله کې د انتقام جذبه پیغمبر ته کار دی غلط وکړو اوس موږ د دوی دیت ورکو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان سره کسان یو ځای کړو او لاړو د دې يهودو علاقه چې هغه د بنو نضیر يهودو علاقه او ته دوی چې زمونږ د عمرو دوه کسان وجلی دي د بنو کلاب خاندان او دی د دې دوه کسانو دیت مزور کومه او تاسو به ما سره په دغه کې مرسته کوي ځکه چې دا زمونږ په منځ کې لوز او عهد او معاهده شوی ده هغه ته سي نفعل يا ابو القاسم وي رسول صلی الله علیه وسلم کو تللتكينا حتى نقضي حاجتك انتظارك او منګ زو کمال چې ستاسو په کار دي څومره په موږ باندې راځي هغه تعالی را جمع کوو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دیوال ته ډډه ولګول کېناستو چې هغه دغه د کورونو دیوالونو او انتظار کو چې دوی به واپس راځي او د خپل لوز به پوره کوي په دغه ټیم کې سره ابو بکر عمر وسرمو او علي او بعض نور صحابه کرام یو سو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تلو رضی الله عنهم اجمعین د يهود چې کړه د پیغمبر د خوانه لاړ د یو بل سره مشورې وکړي په لار کې او نوري سمنو خو د یو خره غلو د ذلت او د یو خره غلو د شرمېدو نو یو بل سره مشورې وکړي چې د سړی وجل واړي او اوس موقع د زمنګ لقیت راغلی
دلته موږ د دنه خپل بدل غستې شو او کم زیاتی چې شوي دي زموږ د یهودو سره او د کعب بن الاشرف سره او دوی چې په موږ باندې کوم زورور شوي دي د هر څه بدل موږ دلته غستې شو. نو بیا دا وایي چې ایکم یاخذ هذه الرحى د جرند او د جرند د خپل بوې سو کوچت کی ويصعد او د کور د بر چت بوخیږي فيلقيها على رأسه يشدخه بها. نو دا غزینه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سر غزار کې نو د سر بټول هغه به میدشي او د برای د لاسه مرشي. نو په دې کې یو کسو عمرو بن جحاش او دا ټول غړ بدبختونه غوي چې انا د کار بزوکم. نو په ټیم کې د شریک سولړو سلام ابن مشکم هغه سلام وته لا تفعلوا دي سکار مکوي فوالله لا يخبرن بما هممتم به. دې سړي ته وګوره خبر ملو شي دې کار د کم چې تاسو کوي. وانه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. او کم لوز چې من کړو دا خدای غلوز ما تول هغه د سلام ابن مشکم دا خبر وانه ورید او ته خوښه منګه خپل کار کوو. په دغه ټینګ کې جبرئیل علیه السلام راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې او دی وته وی چې تر دې جن پاسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډایرک دا غزینه پاسه د مدینه طرف ته روان شو. خپل ملګرو ته سونه ملګری بسم لاړ بیا ته وی رسول الله نه حتی ته एकदम را پاسې موږ ته محسوس هم نشو نه دي موږ ته سوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د يهودو د غچال او دا غوی چې کوم طریقه جوړه کړې و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجلو لپاره دا غینه خبر کو ویزه دې د لسره پاسې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه کې ډېر وخت نو تیر کړی چې محمد ابن مسلمه رضی الله عنه هغه ولي ګو د يهودو طرف ته. محمد ابن مسلمه پیژنې څوک دی؟ د کعب بن اشرف هغه مجاهد چې د کعب بن الاشرف يهودي خبيث سری پیغمبر لراوړ او مکه ځوان بس پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ولېګو. محمد ابن مسلمه بس ولېګو او دیوته وی چې ورته وایي چې د مدینې نه بوزي ولا تساكنوني بها ما سره بدلته نو شيږي لسورزي مهلت لسورزي مهلت د دینه بعد کما سوکم دلته ولیدو په مدینه کې نو سټ بداغه جدا کومه دغه بدن نه. يهود دي چې کله دا خبر ورسېدو هغه ویریدو هغه ته پته و چې دا سړی چې سوي نو هغه پوره کوي. هغه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تجربه کړې ده او هغه ته پته و چې را څنګه سړی د يهودو سره سکر کړو د بنو قینقاع به د کعب سره او د مشرکانو سره جنگونه د څنګه نو یو بل سره مشوره وکړه اتفاق په دې باندې وشو چې وضو له سورج ټیمو په له سورج کې دوی خپل سامانونه برابرول. نو په دې کې عبد الله ابن ابي ابن سلول الخبيث رأس المنافقين غراغه د په تیر شوی واقعي کې چې د يهودو سره کوم راغلو به کوم دی غټ رول ادا کړ. اول تم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویلو سوته مو وایو دا ما شومانان دیو دا خزي دیو دا پیغمبر د دوه منله او دا وته وی بس سیده موږ ته سنوي خدای دې زیاده دي زنه قینقاع يهود چې کو و دې چې بیا د دې ورول له او کردار ده او د منافقان د ټول نه زیات خطرناک دي. اوس د مسلمانانو سره هم دي او د چا سره دي؟ د يهودو سره هم دي، دوه سره دي. نو دې راغی سی چل هغه ته بس مونږ زو ولې زی یو محمد ابن مسلمه رب سره لګلو چې له سورې ټیم دي او کوونه وتی نو د سټونه دلته وا هغه ته ځان له ونی مجوړوي وزي څنګه وزي د خپل کورونه چې بالکل پرې نه دی وره او د زمکه تاسو پرې دی د دومره قیمتي زمکه او د تجارتونه او د ستاسو علاقه د تاسو نن پرې دی ما سره 2000 کسان دي غوم تاسو سره ملګری شي سو 2000 ما سره وي 2000 کسان دي هغه مو تاسو سره ملګری شي او داسي د
منافقانو دا خبرې ډېر خوږې خبرې کوي وی ګوره 2000 کسان ما سره دي بل موږ سره يهود د بنو قریظه دي هلته دریم خاندان چې هغوی سره هم خبرو وکړو هغه موږ سره مرسته کوي غطفان قبیله باز کسان هغه هم زموږ سره ملګري نو دوی ته ضرورت نشته خزړه وروسي الله په قران کې دا حال را نقل کړي رب العالمین خو بزرونو باندې علم دی او په پټو خبرو علم دی دا خبره خو مسلمانانو نه اوریدلې ځکه د مسلمانانو په مخ کې خو نشي کولای خو الله هو اوریدي کنه الله وی دور ته وی لئن اخرجتم لنخرجن معكم او دا ووري ګوره که تاسو وتی نو موږ د سره موږ تاسو زموږ ورونه که تاسو وتی نو موږ موزو او دا غینه مخکې الله سبحانه وتعالى دې آیت په اوله کې د دې منافقان مبارک ویلي الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب الله منافقان خپل ورونو ته وي ورتعبير د دوه سدي ورونه دي دا منافقان دي دا کافران دي په اهل کتاب خسيوتو لئن اخرجتم لنخرجن معكم كتاسوتين بهم ولا نطيع فيكم احدا ابدا او ستاسو مبارکي ګوره موږ د چا خبر منوم نه که ستاسو د خیالي چې د بلل چې مسلمانانو سره وکینه وي بو تسوي دی به ومه هیڅ چا خبره نه منو موږ تاسو سره ولاړیو تاسو سره ولاړ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ او که تاسو دلته پاتې شوي او دوی د سره جنگ کولو سره مهلت ته پرې د جله سره بعد راشي موږ تاسو سره ولاړیو کنه هر حال کې موږ تاسو سره کزي موږ د سره زو او که جنگ کوي دلته پاتې شو جنگ وشو نو موږ د سره به کې ملګریو رب العالمین وی والله يشهد انهم لكاذبون الله زاد خبري کوي ورکوم چې درو جنتي دوی سره نشي پاتې کېدل رب العالمین پزرونو باندې علیم دی غوي زاد خبري کوي کوم چې دوی سدي ها دوی درو جنتي او شو ما قشا چې څنګه دوی راخکاره شو مسلمانان نو ټول مخ کې دوی تختید دي ښا کله چې دا خبر وکړه يهود په دې سره خوشاله شو د شکرې مالک چې دا هوته زمونږ وسلیو چې دې کړې یعنی موږ ګډوډ شي ټول او زمونږ په جسم کې دې ساره واپس کړه موږ هم دا سوچ کوو چې د ازمکه او د کورونو او د هر سره نه پاتې کی نو په هغه ټیم کې حيي ابن اخطب چې دا د يهودو مشرو هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس یو کس ولېګو او چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو ویل کې سې چلې و ان لا نخرج من ديارنا موږ نه وځو خپل زینونه فاصنع ما بدالك چې څه کولای شي هغه وکړه ته کولاو دمکی خ کولاو چیلنج مؤمنانو ته دې ټیم کې د مؤمنانو لپاره دلته جنگ کول ګرانه خبره و ځکه چې اسیم په غوي باندې حالات دي چې د هر طرف نه مشرکان يهود نصارا منافقان د دین ټول دشمنان پر جمع شي نو دې ټیم کې غوي ته جنگ کول ګرانو خدای مؤمنان دي چې دوی د اخیری ساوتو پوری د دین د پاره چې څومره کولې شي هغه کوي نو کله چې د حيي ابن اخطب دا جواب راغی رسول سلام ووریدو دغه سره صحابه کرام ناسو ناشنا منظر دي ټول صحابه کرام ناسو خصوصا د مشران راغی يهودي رسول سلام ته سي چلې و ان لا نخرج من ديارنا منګنوز فاصنع ما بدالك چې څه کولای شي غوک چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر ووریدو الله اکبر صحابه کرام وی الله اکبر ډایرک پاسې دو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابن مکتوم رضی الله عنه عبد الله ابن مکتوم هغه ته आवाज وته زما په دې جمعات کې به منځونه پڑھاوي او ته بدلته علي بن ابي طالب رضی الله عنه جنډه ور کړه او خپل ملګرو ته وی زی چیزو دغه کولاو دم کېده فاصنع ما بدالك چې څه کولای شي هغه کوه یو خو زما د وجلوي کوشش کړي
غدر او خیانت او به دغه نه بد دی بدمعشي ته ګوره چې څه کولای شي هغه کوه او دا تاریخ چې کوم د يهودو د موږ بیانو کړه دا تاریخ د يهودو ته معلوم دی ځکه خو دوی له زور زموږ نه وسوباسي د يهود د تاریخ دوی ټول ته معلوم دی خو ته یاد دی چې زموږ د پلار نیکه سره څه شیو د ټول دوی ته معلوم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره د ځوانان را جمع کړو او دغه ازمری د دین ده د ځان سره روان کړو او د دوی علاقې ته ورغی د دوی علاقې کې یو خو د دوی سره مضبوطی قلاګانې وي نو دوی په دې قلاګانو کې پټ شو بل د دوی په علاقې کې د ونې ډېرې زیاتې وي د کجوري د ونې نو دغه ونو دوی سنه څه پټ کړي دوی پای کې پټ شو چې څنګه ته پته ولګي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان دي چې څنګه ته پته ولګي در روان دي دوی پټ شو اواز یو کو دغه عبد الله بن ابي بن سلول ته رابطه وسره وکړه یا سړي خوراني حمله کوي هغه نو ماته سوي حمله کوي نو زیاته تاسو کړی چې تاسو دغه د پیغمبر د وجلو کوشش کړي غدرم کړي اوس ماته وایي چې کسار د ګورته پاتې کړو یعنی دوی ته پیغمبر ویلي له سورې ټیم ده وځي کفاره موتیش خدای د پاتې کړو نظر سره ولاړ 2000 کسان يهود قریظه چې کوم دي غم من سره غطفان قبيله کسانو من سره عبد الله بن ابي دینه وتخت نه 2000 کسانو نه بخبل هغه يهود بن قریظه ورو موږ بګي ګوتینی شواله تاسو خپل مسله ده تاسو کار غلط کړی موږ بګي سره راګیرو غطفان قبيله د بازو کسانو سره رابطه وکړه او خپل کار کوي یو سرم نه ودرېدو ځکه الله د دې منافقانو حال ذکر کړی هم دغه صورت کې الله وی د دې منافقانو حال دسی دی کمثل الشیطان اذ قال للانسان اكفر ویدی مثال د شیطان په شان دی شیطان انسان ته سوی کفر کې ورواچ فلما كفر قال اني بريء منك بيوتو دي تانه بيزاره دغه شکر منافقان او د الله سبحانه وتعالى په سوره ابراهيم کې هغه خبري ذکر کړې دي چې د شیطان به جهنميانو ته کوي وی کله چې الله وی جهنميان لړشي جهنم ته نو شیطان به ته وي ما خو پته اوس زور زبردستی نو راوست چې دا کار وکړي ما خو تاسو سره وی کوي او تاسو وکړنو ما به وسلم علامت کو د شیطان هغه حال اوس ګوره شیطان موږ پورې خته دی تداو کد الله نه فرمانی د پیغمبر نه فرمانی داوکا دیسی بوشي د هر څه بده منو کی به بدن یوازي به ته یوازي پاتې شو د بدن وتخچ نو دغه حال د چاو دغه حال د منافقانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غیر چاپیرا حصار جوړ کو ټولي بن کړو بدغه ځي پاګ ټینګي پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته امر وکړو ویل دوی چې څومرونی دي ټولي پرې کوي وسېږي نو اعتراض وکړو وي تاسو وایي چې موږ مسلمانان امن خو خول ولایو موږ چې دې شنه کو موږ دانه کو دې کې ته یو فائدې ذکر کړم د دې بعضو خلکو په خپل باندې یو خبره ده چې اسلام همیشه امن غواړي دا صحیح خبره خو چې کله څوک مسلمانان په امن نه پریدي نو مسلمانان خپل دفاع کولای شي کني شي کولای شي و دې چې غلطي ده چا ده غلطي خو د يهودو ده مؤمنانو خو اقدام نه کړي کنه لوس خو نه مات کړي لوس چا مات کو يهودو مات کو دا جوابي کاروایی ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ونی یې پرې کې کمی چې پرې کول شي کمی چې نشي پرې کول او ته ور واچو دوی اعتراض کو الله آیت نازل کو
ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. الله إذا كم ولي چې تاسو پرې کړی دی او کم چې پرې خو دی ټول زما په اجازه تاسو کړی وی اعتراضونه کوي دې هیڅ خبره نه. نو دا حصار پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی راګیر کو د ډیر روزو لپاره نو شپږ شپې و بس، او بعضو سیرتونو کې راځي چې 15 ورځې و، دا 15 ورځې و، بعضو کې شپږ شپې راځي او بعضو کې 15 ورځې راځي. الله سبحانه وتعالی دوی په زړونو کې رعب واچو او دوی تیار شو د وتو د پاره او د دې د پاره چې موږ اسلحه وزارو. نو پر رسول صلی الله علیه وسلم پسې راووتو، اواز یې وکړو نحن نخرج من المدینه، موږ د مدینې نه وځو او موږ تاسو ته سنوي او موږ اسلحه وزارو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی له اجازه ورکو او دی ورته ووی چې دومره سامانونه وړی شي څومره چې په یو اوښ باندې راځي، هر سړی څومره سامان وړی شي چې کوم په یو اوښ باندې راځي، او اسلحه به بالکل نه وباسي، اسلحه به ټوله دلته پرېږدي. په دې باندې اتفاق وشو. نو دوی بیا شروع کړو خپل کورونه ورانول، او دا ډېر بخیل قوم، یهود ډېر بخیل قوم دی. نو دوی هغه کورونه ورانول چې بل څوک ته فایده وانه اخلي. د سوچ او د فکر خبره الله سبحانه وتعالی په سورة الحشر په ابتدا کې دې خبرې تذکرہ کړې ده. ما ظننتم ان يخرجوا، الله استاس خدا ګمان نو چې دوی به دي شي. وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، او د يهودم دا سوچو چې زمونږ د قلاګانې به موږ د الله د عذاب نه بچ کی. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، الله ولراغ دا هغه طرف چې دوی به ګمانونه. وقذف في قلوبهم الرعب، الله د دوی په زړونو کې څور واچو، رعب او یره ور واچو. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. الله وګوره عذاب ته ما چې بکم راوستو چې خپل کورونه په خپل لاسونو ورانول، او د مؤمنانو په لاسونو دوی کورونه وران شو. نو ځکه الله وی فاعتبروا يا أولي الأبصار، الله عبرت واخلي د دینه د سترګو خاوندانو. په خپل کورونه ورانول، د کړکۍ دی وستي او دروازې دی وستي، او به خپل مشومانان او خزي د امزان سره روان کړو. 600 اوخانو سامان دوی وستو، 600 اوخانو باندې دوی د سامان بار کو او دا غزینه ووتو. کوم چې خصوصا د دوی غ مشرانو هغه د دوی سره ووتو، لکه حوی ابن اخطب د سنور مشران، او لاړو خیبر ته. دوی د دې ځنه تللی د کوم ځای ته؟ خیبر ته. باز تللی د دې ځنه شام ته خو غلګو. نو دوی د مدینې نه وشړلې شنو لاړو چرته؟ خیبر ته. به دوی د خیبر نه مشړلې شي دي، به دوی د خیبر نه مشړلې شي دي. نو بیا تختیدلی تللی دي شام ته. او شام په خاطر ټول یو علاقه ته شام وی چې نن سبا د فلسطین دی او لبنان دی او سوریه دی، ټول علاقه ته به سوي شام. نو دوی د پوخانه په دغه علاقو کې آباد دي، او هغه وخت دوی تختیدلی دغه علاقو ته. ځکه دوی اوس دا دعوی کوي دغه علاقه د چا دي؟ د وی زمنګ دي. نو دوی تختیدلی دي د اغه زینه د مدینې نه خیبر ته، د خیبر نه بیا شام ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی نه اسلحه ټوله واغست، او د دوی زمکه او د دوی مالونه او د دوی باغونه د هر څه ته پاتې شو، د مسلمانانو ته پاتې شو. 50 غری د دوی سره وی، هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم واغست، او 50 ټوپۍ د جنگ هغه چې کومې د وسپنې نه جوړي هغه ټوپۍ پکې وي، او 340 توري د مسلمانانو د دوی نه غشتي، 340
توري په دوی کې صرف 2 کسانو اسلام قبول کړو په غټیم کې یامین ابن عمرو او ابو سعد ابن وهب د دوانو په دغه ټیم کې اسلام قبول کونو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته او د غوی مالونو ته ندی ویلي ته چې غوی اسلام قبول کو او د باقی چې کوم هغه الله سبحانه وتعالى وشرمول او غوی وتختیدو او شپږ سو خانو باندې خپل سامان بار کو او چې څومره سامان ځان سره وړي شو هغه ویوړو په دې کې چې کمل ملو شو مؤمنانو ته نو دا بغیر د جنگ ملو شوی او مر دې مسلې تفصیل مخکې بیان کړو د بدر د غزا نه بعد چې کله غنیمت تقسیمېدو نالته ما د غنیمت مسایلو تفصیلا بیان کړی دي او موږ دې مال ته سوي چې کوم کې جنگ ونه شي مال غنیمت هغه دي چې بغیر باندې مسلمانان جنگو کې او سخت به تیر کی دا مال فی هغه دي چې دا بغیر سره سخت نه ملاوي او جنگ به کې ونه شي ځکه الله په قران کې ویلي وما افاء الله على رسوله منهم ويكمل چې دا غوینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم غسته دي فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب الله تاسو خدای دې پر نو خانز غلولې دي او نه مسونز غلولې ولكن الله يسلط رسله على من يشاء دخل الله بمسلط کړو د مؤمنان په وی باندې نو بدی کې مؤمنانو نه اسغل ولدي او نه بکی اوخسغل ولدي بلکې نږدې زه وغه ته مؤمنان لاړو او د مال وته ملاو شو نو بیا د دې مال تقسیم دي شي نه دی لکه څنګه چې مال غنیمت تقسیمي مال غنیمت خو مونږه ویلو چې سو یې رسی ها پینځم خو الله دا خو په مجاهدینو باندې څنګه تقسیمي د سړي د پاره یو ها هغه لپاره دعا او چې صرف یو مجاهدی او سورلین بغیر دغه لپاره یو ایسا دي سي تقسیمي ها پاره کې دا کمالدار دی او که غریب دی اوس یو مالدار سره jihad لاله او مال غنیمت ملو شو دا سره کروڑپتی لک پتی دی نو په غنیمت کې برخه شتي کې نشتی شتي خو مال فی تقسیم دي سینه دی ما افاء الله على رسوله من اهل القرى الله وی د دې کلی والو نه چې کمال پیغمبر پلاس واغستې شو فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل دا پیغمبر ته د دې اختیار دی چې هغه سم تقسیموي هغه به ورکی د دینه خپلوانو ته د پیغمبر چې کوم خپلوان دي دغه شان یتیمانان مسکینان مسافر دې ټولو پکې برخه ده کله یکون دوله بین الاغنیاء منکم او دا مال به د مالدارانو په منځ کې نه تاویږي راتاویږي یعنی مالدارانو ته به برخه نه ملاويږي دا د غریبانو لپاره او چې پیغمبر یې څنګه تقسیموي کچاله زیاته ورکي او کچاله لګه ورکي د کی اختیار د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر د قید کله به دوی چې څوک څه خبره ونه کی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا پیغمبر چې تسوی هغه کوي د سنه چې منکې هغه نه منکېږي بالله سبحانه وتعالى پکې نور خلکوم ذکر کړو چې دوی تم برخه ملاوي دي شي للفقراء المهاجرين هغه مهاجر فقیران غریبانان چې کوم هجرت کړي د خپل علاقې پرې خو دي د اسلام لپاره نو دا غویم په دې مال کې برخشتي دویم قسم خلق الله ذکر کړو والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم کوم خلق چې د مدینه کې د پوخانه وسی اسوک دي انصار د دوی غریبانو ته به کوم برخه ملاويږي بل قسم خلق الله ذکر کو والذین جاءوا من بعدهم او کوم مؤمنان چې به د دوی نه بعد راغلي دي ورسته یعنی د اوسه پورې څومره مؤمنان دي او غریبانان دي محتاج دي ټول پکې برخشتي خو الله یو شرط لګولې
کم مؤمنانو ته دا برخه ملاویږي يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان داغه مؤمنان دي دوی د دعاګانې غواړي چې الله وبخه منګه او وبخه هغه مؤمنان چې زمونږ نه مخکې شوي دي ایمان ته. نو مطلب دا شو چې شیعاګانو او روافضو ته په دې مال کې یې څه نه میلاویږي، ولې نه میلاویږي؟ هغه صحابه کرام باندې کفر فتوی لګي او دې ځکه شرط کم مؤمنان دي چې دوی د هغه مؤمنانو لپاره دعاګانې غواړي کم چې تیر شوي دي او دا وسره موي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا او یلا زمون په زړه کې مؤمنانو ته حسد بغض کینه یلا دا مساتبه کې یلا زمون د زړه پاک کړي مؤمنانو ته یا سوره خوري دعات. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مال تقسیم کو په مهاجرینو کې، هغه ځاړه مهاجرین چې کوم راغلیو هغه مال په وی کې تقسیم کو ځکه چې هغه کې غربت سو ډیرو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مال په وی کې تقسیم کو، اسب دو کسانو له نور له ورکو، ابو دجانه او سهل بن حنیف الانصاری رضی الله عنه، د دوه په انصارو کې. نو نور انصارو له نه دی ورکړي او صرف چاله ورکو مهاجرین له ورکو. ذکر وته وما اتاكم الرسول فخذوه، چې دوی وسونه وي چې څنګه ولې و حدیث مؤمنان نو راوي شي د حنین په واقعه کې غزا هي کې غنیمتونه ډیر زیات ملو شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه غنیمتونه مکی ولا لور کړیو ځکه چې یو خو نو اسلام قبول کړو نو چې راځي مضبوط یو کس له سلو خان ور کړی دی، یو کس له دومره غنیمتونه وپای. نو بازو کسانو دې څه خبره پکې وکړه، انسان کمزور دی. نو بازو پکې دا خبرو کړي چې پیغمبر خپل خلکو له مال ډیر ورکو موږ له رانکو. هغه خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راورسه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودرې دوه आवाज وکړو او د انصار ټول را جمع کړو. ما ته خبر راورسه تاسو دې خبره کړې. او سرونه ټیټ ولو ډیر محترم او عظیم انسانانو، تاریخ دې انسانان بیا نه دی لیدلی. ځکه حدیث کې راځي چې کله پیغمبر خبره کوله دوی به سرونه دي چې کته نیولي لکه به سرونه باندې چې مارغان ناشي بره به نه کېدو. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو دي شي ویلي ولې تاسو الله زما د لاسه عزتمن نه کړی او جړل په جړا شو ټول جړل او دغه به وی الله او د الله رسول خبر دی یا رسول الله. بیا ته پیغمبر وی زما د لاسه الله تاسو له هدایت درنکو او جړل او دغه وی الله ورسوله عالم یا الله یا رسول الله تاسو خپويږي الله سره علم د الله خپويږي. بیا ته پیغمبر نور خبرې دي ذکر او غلی ناس. بیا ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی کته سوخته تاسو مال جواب را کولای شو خو نه را کوي. ډیر اوچت انسانان وی تاسو ماته دا ویلې شي چې ټول خپل قوم د خپل ملک نه وی شړلې موږ د زیدر کو. تاسو ماته دا ویلې شي چې ټولي دنیا یوازې پرې خو دی وی موږ د سره مرسته وکړه خپل مالونه کورونه هر څه موږ پتا باندې قربان کړ. تاسو ماته دا ویلې شي چې ته غریب وېست سره نه وچرالي موږ د هر څه دلته درکړو. تاسو ماته دا ویلې شي چې ستاسو ملګرو سره او ستاسو قوم ولا سره زه نو د اوسېدو د هر څه له منګه ور کړو خو تاسو یې نه وایي. دغه جړاګانی خډيري شو یا رسول الله تاسو خپوي بهم دا خبرې نه کول. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم ووري تاسو په دې نه راځي چې خلک د ځان سره سره زره او سپین زره او خانه وسونه بوزي او تاسو د ځان سره پیغمبر واپس مدینه ته بوزي. د دې سره دغه جړاګانی خډيري یا رسول الله موږ به راځي بالکل لړ مکی ولا هغه سلسله خاني چې هغه څو ټول لړو مکی ته رسول صلی الله علیه وسلم د حنین نه روان شو د انصار په منځ کې روان.
واپس مدینه ته راغی او دی وی که د هجرت ته خبره نه وي نو زبم په انصارو کې یو کس وي او به دا وی که ټول دنیا په یو طرف روان شي او انصار په بل طرف روان شي نو زب په عقل ارزم په کوم لار باندې انصار تللی ډېر اوچت مؤمنان دا خبره بغوی نه کولی چې ولې تل ډیره شو ولې دلته کم شو ځکه الله د دوی صفت ذکر کړی دی هم په دقه آیتونو کې یحبون من هاجر الیهم یو خو دې ګډ صفت دی چې د مهاجرینو سره څه کوي محبت کوي دویم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا الله وی کدی مهاجرینو تصور کړي کیږي نو د دوی په ژوند کې څه نه راځي او دا ډیر ګران عمل لري چې سړی په عمل وکړي چې بل چاته یو شی ډیر ورکړي کیږي او دې پیسو کې صبر وکړي بلکې نه سبب کوشش کوي چې څنګه دې بل ته نقصان ورسي نو دا حاصل دا واقعي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غزینه واپس راغی مالی تقسیم کو بچا کی په مهاجرینو کې انصارو کې دوه کسانو لور کو ابو دجانه او سهل بن حنیف رضی الله عنهما ځکه چې دوه ډیر زیات غریبانان او باقی چې کم مالو دا غینه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل کور کې چې کوم خرچه لګیدا په خپل کور ول باندې د کال خرچه به تی واغسته او باقی چې صوبات شو کما اسلحه و سونه غیر مجاهدینو لپاره کې خوده چې کله د جهاد موقره شي نو بیا به د اسلحه استعمالو دا غیر بعد یو غزا را پیښ شو چې هغه ته ویل کېږي غزوه نجد غزا د نجد مؤمنانو له چې کله الله ګټه ورکړه او يهود الله وشرمول د بنو نضیر د يهود نو بیا منافقان په مدینه کې څه شو غلی شو بیا او ته پته ولګی چې بیرنه کسان وشړل نو اوس لږ خلک پاتې شو مدینه کې يهود لږ پاتې دي او دویم څوک دي منافقان دي مشرکان دي خو هغه لږ دي او دوی بیا ویریدو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ کو چې دا وس موقع ده د هغه بدوانو او باندچیانو نه د بدلی غستو کوم چې مسلمانان تنگ کړي دي او کوم چې د مسلمانانو په دعاتو باندې حمله کړي دي او دا غوی سره غدر او خیانت کړي دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې د خلکو نه بدل واخلي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاوته نو سوچ کړو چې څه کسانو خبر را ورسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې یا رسول الله د مدینه په خوشه کې چې کوم باندې چانو سیږي خصوصا بنو محارب خاندان او بنو ثعلبه چې دوانه د غطفان نو دوی چې د کوشش شروع کړي دي او خلک را جمع کړي دي وی چې په مدینه باندې حمله کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغیر د سوخ لګولونه کسان تیار کړو او یزو چې د نجد علاقې چې څومره شړې دي چې په دې کې یو چکر ولګو نو دا غیبه فائدہ دی چې په بدوانو باندې با رعب او دبدبه راشي او د دینه په بدل واغستې شي او خصوصا هغه اعراب او هغه بدوان چې هغه به شوکي کولې د درې باندې چانو د پوخانه د کارو دغه چې سفرې به خلکو کولې وګدوګ د سفرې به او دا غرض میدانونه دي خالی شړ میدانونه او شړې زمکی او دا باندې چان په کې وسی نو دوی و د قافلې ودرولې او دا غوینه به مالونه غستو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ځان سره صحابه کرام تیار کړو او وته د نجد علاقې طرف ته نجد علاقه ده کوم کې چې موږ وسیګو او د خوښه د لری پوری دته نجد ویل کیږي د ټول علاقې په نجد کې شماري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نجد شلو تر وته او چې کله بدوانو ته پته ولګي د باندې چانو ته نو وی وتختیدو او د غرونو دي سرونو ته وختو الته پټ شو اګه ته پته چې د دوی سره مقابله کول ده ناممکن دي ول باندې چان وسه مقابله کوي د مؤمنانو دغه ازمرو سره او دغه اوچتو کمانډرانو سره چې هغه تربیت ته رسول صلی الله علیه وسلم په مدرسه کې اغسته د دې باندې چانو سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان له سیرت ته کچته الله موقره کړنو زبرت تفصیلا هغه احوال بیان کوم او قصې چې هغه په خشوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د باندې چانو په منځ کې الله سبحانه وتعالى د دوی تذکرہ کړی ده په سورۃ التوبه کې الاعراب
اشد کفر و نفاق. الله وی چې باندچیان او د بدوان د په کفر کې ډېر سخت دي. دا شنبه الله د دوی صفت کړی چې بدوی کې مؤمنان هم شته اوچت خو دوی کې دا صفت ته چې دوی په دې باندو کې اوسېږي د خارون نه لري. نو کله چې د خار نه لري نو د هغې د لاسه په دوی کې تعلیم نه په دوی کې ادب نه دوی ته اخلاق نه معلوم. دا اوس هم داسې ده زموږ په دې علاقو کې چې کوم چې لري د خارون نه اوسېږي په دې باندو کې د دوی په اخلاقو کې او د دوی په معاملاتو کې او کوم چې په خار کې اوسېږي او د هغوی په معاملاتو کې د ځمکې او د اسمان فرق ځکه چې دوی چې تعلیم سره نه ناست د دنیوي علم دوی نه کړي ډېر تګ راتګ د دوی د چا سره نشته. اخوشه چې کوم دي هغه ټول د دوی په شان دي خپلو خلکو په منځ کې اوسېږي نو نوي څه نه یې زده کړي او دا بنډچین چې کوم ځای ته لاړ شي هلته خپل خوی راښکاره کوي. که ته هر ځای ته بوځې که نه خو دی به خپل خوی راښکاره کوي. اوس ته یو بانډچي راوله او یو پروګرام وکړه چې د دنیا څومره مشهور خلک دي ټول را جمع کړه او دوی له پروګرام د روټۍ وکړه او هغه پوه کړه ګوره چې ګوره غټ غټ خلک دي او دا به دا دې دغې ته سره ګوري نه چې غټ خلک دي که واړه خلک دي هغه قصه به کې کوم چې دی زده کړي نو ځکه دا سخت خلک طبیعت یې سخي خوی یې سخي ادب پکې نه وي دا شان چې څه ووي ځکه دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره عجیبه قصې هغه یو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سورلۍ باندې سور او د کمیس نه راخ کو کپڑے نه راخ کو ا کپڑے دومره په زور راخ کو چې د رسول سلام په مری کې نه خو شو دا غیر ناس او را کمال دې مال موږ له بګی سره کې کنه راکې وګوره چې کوم عالمي او دغه پیغمبر په لار رواني او دغه میراث غستې نو بدله پکاره چې دی هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان حکمت استعمال کړي. ټول خلک یو شان نه وي ټول خلک یو شان نه وي د عالم خلق قسم خلک راځي او که صرف د تبګیزه هغه عجایبات بیان کوم چې ما ته را پېښ شوي تاسو به حیران شئ. دې دعوت په دې مختصر سفر کې ما ناشنا خلک لیدلي دي او د هر سړي ځان له طبیعت څوک ډېر مؤدب مې لیدلي دي ډېر محترم مې لیدلي دي څوک چې سوال کوي دومره هغه الفاظ ولا غوره کې سوال وکړي. بعض مې پکې داسې لیدلي جاهلان او بعض مې پکې داسې لیدلي چې سوال کوي ته به چې دی چې ته جګړه کوي یا دی چې ته څه حساب کتاب کوي یا مشر دی مرانی سي خبر را سره سپا کوي. خو د هر یو سړي سره به خپل معاملات وي ته د پته دا سړی به د کوم ځای د پلاني علاقې ده بس د سره به ګزاره کوي د پلاني علاقې د سره به دغه مطابق خبرې کوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکیش وی مال خو ټول د الله مال له درب کو دلته به امر کو صحابه کرامو ته دلته ورکه او خډیر ولا چې د خوشاله شي. اوس دا څه طریقه ده چې پیغمبر د کمیس نه راکاږي او مال لاک خو نه پویدو په ادب باندې هغه یو راغی په ولاړې میچازي شروع کړی د رسول الله په جمعات کې هغه درس کو صحابه کرامو په جمعات کې او به چې صحابه کرام ورپاسې نو پسې غوسه شو و دې جاهل ته بل ځای نه ملوي دلته راغی جمعات کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق پریدي لا تزریمو اوس د میچازي په مبرې کو دا د خنو څاور غاوه چې څه ځاخې جوړول هغه جوړ کړی ده اسې چې کول هغه کړی دی. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وبره وختي هغه ځای په پاک به چې کله هغه دعا کول هغه بدو او په ټیم کې په جمعات کې د دعا وکړه وی یا الله ما وبخي او محمد وبخي صلی الله علیه وسلم بدوانو دیم به د بیو د رسول صلی الله علیه وسلم به غستو مخامخ به نو مغستو خدای د وینو ذکر په کیلو کې او په باندو کې وی الله ما وبخي او محمد وبخي د سمره جناست بدو کې یوم ونه بخي رسول صلی الله علیه الله بنده ته خو ډیر پراخه ذات ته د خبره کوي چې صرف دوه وبخي دا رحمت خو ډیر پراخه دي سمو دي نور د رسول سره د باندې چانو واقع راغلي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دا غوښته چې د باندې چانو باندې یو رعب او دبدبه راشي چې دا خطرناک خلک دي. سواله
خصوصا هغه دغه روان دغه کال پوره کېدو ولدي او په احد کې لوز شي او د ابو سفیان او د رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې چې روان کال لبه بیا ملاقات کو هغه وخت نږدې کېدو ولو نو اوس که چېرته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا باندې چیانو دا بدوان ونه یری او دوی دغه شان مست پاتې شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وځي سره د ملګرو هغه لوز به پوره کوي د جنگ د پاره بلاړ شي د شان به دا باندې چین زړه ورشي دوی باملو کې بس باندې مدینه باندې نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دوی سینه فریدو الته ولای زیمزو نالته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ګرځېدو په دغه شړو کې او خو رزيالته تیرې کړې خو هیڅ کوم را مخامخ نشو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه ته روغ رمټ واپس راغی هغه موقراله هغه لوز شیو او دې ته ویل کېږي غزوه بدر الثانيه په سیرت کې دیتا دی واقعي ته غزوه بدر الثانيه ولګي چې دوی چې کوم لوز کړو د ملاویدونو په کوم ځکه به ملاویږي بدر کې به ملاویږي بدر د ځای ټاکلو نو ځکه دې ته ویل کېږي دویمه غزا د بدر خدای لوز په کوم ځکه شوی دی بدر کې شوی او احد کې شوی احد کې شوی لوز په احد کې شوی دی خو ځکه مخوي شوی بدر خوي شوی چې روان کاله د بدر میدان به وي دیته بدر الثانيه مو لکه دویمه غزا د بدر او دیته بدر الاخره مو لکه اخرنی غزا د بدر او دیته بدر الصغرى مو لکه د بدر وړه غزا لوی غزا خو غولنی ده وړه غزا ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د کال پوره شو او احد کې چې کم لوز شو دغه وخت را ورسېدو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ملګری تیار کړو شعبان میاشوا نو د شعبان میاشوا او سلورم کالو د هجری پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته دغه لوز پوره کولو د پاره او د ځان سره 1500 کسان روان کړو او لس کسان بګی دي چې هغه په اسونو باندې سوارو 1500 کسان روان کړو او جنډه علي بن ابي طالب رضی الله عنه ور کړی و او په مدینه باندې عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه مشر کړو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدر ته ورسېد الته ډیر شو د مشرکانو انتظار وکاو د دې طرف ابو سفیان عمر وته او ابو سفیان 2000 کسان ځان سره روان کړو 2000 مشرکانو او 1500 مؤمنان او دا وی سره 50 اسونو به ولقې ته ورسېدو چې د علاقه نږدې د مکې ته هغه ته ویل کېږي مر الظهران مر الظهران نالته یو زید د وبوسکو یو ګودر دی چې هغه ته مجنه ویل کېږي کله چې دغه زی تر ورسېدو نو ابو سفیان وی دلته دمه کوو کله چې ابو سفیان د مکې نه راوته نو په یې راکیو او په دې سوچ کې چې دې په لچې مخامخ شو دغه مسلمانانو سره دغه په ځل کې به هغه سره خبره می دغه بدل برانه مخلینی چې ګوره دا بس کیږي نو د اسیم په یې راکیو نو په دغه ځکه د خپل ملګرو ته دا وې د اسې باندې جوړه کړه وې زما خبره ووري قریش والو هغه ته څه وی ګوره چې کله سړی په دې شي کال کې راوځي چې په کال کې فصل او میوه ډېری شي بارانونه به کې ډېری شي نو دومره دې چې سړی به د خپل او خان د وسري او دغه شان د اسونه نو دویم تکړی جنگ کولې شي او په خپل موږ به تیم خډیر پیس کړي نو نه موږ ډېر پیس کړي او نه او خانو لاو اسونو ته خوراک ملو شوی ځکه چې دغه کال چې د قحط والا کالو بارانونه ډېر نه وشي نو منګم کمزوري او سورلیم سدي کمزوري او دې شنو چې لاړ شو دا جنگ وبیلو بیا به زموږ پر بل شرم شي و اني راجع وزخ واپس روانه مستوسه خل هغه منګم واپس یو قسم د غوي سره دغه سره په دې خبره کې مخالفت ونکو د دلیل په دې باندې چې ټول لخر په یې راکیو سبحان الله دوی لا رسیدلی نه دي د مکې په خوا کې د زیب بدر ته اول ته به جنگ کوي لا تلی نه دي په دغه ځکه
په دوی باندې دومره یره ده چې دوی مخامخ شوي چې ګوره دوی به سهال او بس وی سیده ابو سفیان سے وستاله خبره خوښه شو ډېره مزه وکړه دا وی په زوم کې پرته خو راخره کولای نشو سبحان الله وسنا اشنا مشوره دی ورکړه ټول دا غزين را واپس او مسلمانان سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اته ورځې د بدر په میدان باندې دوی تناسو اته ورځې د بدر په میدان باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی انتظار وکړو بلکې التبکه سبحان الله صحابه کرام تجارت وکړو سامانونه ومانونه به کوم خرج کو ځکه چې یو بل سره مشوره وکړي چې سړی دوی څه پته نه لګي اسینه شي ورشه دی وخت نه فائدہ واخل نو خوښه اطراف کې تجارت پکې موک اته ورځې چې تیرې شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وځي چې دا کسان ناراضي نو دی را واپس شو سره د هغه عزت چې الله ولا ورکو اته ورځې دوی هغه ته انتظار وکړو هغه واپس رانلو د یو قسمه ګټه د مؤمنانو ځکه چې دوی خپل لوسکو خپل لوزي پوره کو لوز چې کوم مات شوی دی د هغه د طرف نه مات شوی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس راغی او دوی به کې مالونه مو غټل د دینه بعد یو بل غزا رااله هغه ته ویل کیږي غزوه دومه الجندل غزوه دومه الجندل دومه الجندل دا غزا بیا را پیښه شوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کړه د بدر نه واپس راغی نو په علاقه کې ټول امن او امان شو ولې امن او امان شو يهود بنو نذیر څه شو دا غزين وستل شو بدوان چې دې څه شو ویریدو هغه پټ شو او دلته مشرکان رانلو مسلمانانو هغه روب او دبدبه بیا لاره واپس کړه دا علاقه ټول څه شو امن او امان مسلمانان بیا د دې ژوند تیرو چې بالکل به یې ژوند نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوچ کو چې د عربو د علاقو چې کوم اخرنی حدود دي هغه طرفونو ته وته غواړي او دې شروع د اسلام خور شوی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه کې شپږ میاشتې تیرې کړې دغه بدر د دویمه غزا د واپسې نه کوم کې چې مشرکان نه دي راغلي شپږ میاشتې تیرې کړې بیا وته خبر راغی چې دومه الجندل علاقه دومه الجندل علاقه د شام سره خور کې د سوریه ته نږدې ده لګه دا غینه لري ده بس الته خلک دي قبیلې دي چې هغه د خلکو نه مالونه وای شو کې کوي دا کې خلک یې رہی او هغه هم د اراده لري چې موږ به کسان را جمع کوو او په مدینه باندې معاملې کوو ډایرک پیغمبر صلی الله علیه وسلم په تادی سره په مدینه باندې یو صحابي مشر کو سبا ابن عرفطه الغفاری رضی الله عنه هغه ته په مدینه باندې شوي او د ځان سره زر مسلمانان روان کړو د ربيع الاول میاشو او 5 کالو د هجری ربيع الاول میاش او 5 کال د هجری او 15م تاریخ د ربيع الاول او د ځان سره زر کسان روان کړو زرو کسان د قافله ووت او د بنو عزره خاندان نه یو کس ته ځان سره ملګری کو چې دا غنو مذکور ځکه چې هغه ته لاري معلومه وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې سفر کو او د ورځې با په یوځی کې دمه به کول چې دې پناه زیبو چې دشمن تخکار نشي ځکه چې پیغمبر اراده و چې زما اچانک په دوی باندې حمله کوم چې دوی خبر نشي کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته نږدې شو هغه تخدیدلی ځکه هغه ته خبر رسول نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هغه باندې حمله وکړه په دغه قبیلو باندې نغوی تخدیدلی او دغوی مالونه ساروی هغه پاتې شیو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هغه په لاس باندې ورنرالو او دغه علاقې چې کوم خلکو د دومه الجندل علاقې خلک هغه هم ټول تخدیدلی مسلمانان دغه علاقې ته ورننه وته دومه الجندل ته نو په کور کې یو قسم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی د کورونو په منځ کې یو سورې تیر کړو به تر روان شو دومره عزت ول الله ورکړو دا دغه مؤمنانو عزت کله چې مؤمنانو خپل دین راټینګ کړو حقیقي دین کوم چې د اسمان نه راغلو دغه خلکو د کورونو په منځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر شیو او دا هغه زینم د سی وړ ټولګي به لګل یو څو صحابه کرام اسی تاسو په دې طرف ورشي که څوک ملو شي تاسو په دې طرف ورشي او د سی د ټول علاقه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راګره کړو په ټول علاقه باندې روح براغله نو د دومه الجندل دغه علاقه ده چې دا شام ته نږدې ده
د دې او د دمشق په منځ کې معمولی سفر دی او د دې او د مدینه په منځ کې 15 شپې سفر دی په هغه وخت کې 15 شپې سفر وکاو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس شو دا غزینه اول ته ورځي تیری کړې خصوص مخله رانلو خوښه خلک مو يرول او واپس را روان شو مؤمنان پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه ته ورغرمټ ورسېدو د دې دراسه په هر ځای کې امن او امان شو دنه مدینه کې چې کوم يهود پاتې شيو هغه کوم يهود دي بنو قریظه يهود اخو بالکل دباو شو هغه بالکل ویریدو او منافقان چې هغه مس شو هغه مغلی شو د خوښه چې کوم باندې چیانو هغه مس شو هغه مغلی شو قریش چې به کوشش کو چې اوس بسې چل کو دغه نه بعد بل غزاره په خشي و چې هغه ته ویل کی غزوه الاحزاب او غزوه خندق وته ویل کی د یو تاریخي غزا و او پدې کې نشنا واقعي راغلي وي او الله سبحانه وتعالى د مؤمنانو سره مرسته کړو په دې واقعه کې ډیر عجیب مرسته ان شاء الله د دې تذکره او پر روانو درسونو کې کیږي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.